پسترګو باندې یوړم صحابي داغي ووینځه، هغه د رسول الله مبارک پشان کې بے ادبی وکړه، د مبارک ووري د زړه ته درد ورسید. اوس په دې تلاش کې دی چې دا بیبي څنګه قبضه تراولم، سترګو باندې وړاندې دا به زما لاس ته څنګه راشي چې زه ور باندې د خپل ایمانی جذبه سړکم. نو خوله ورته پسته کړه، بیبي دلته راشه، یو چاکو ماته راکا. بیبي پوه شوه چې دا خو چاړه دې دپاره غواړي چې دا ما وژني. هغه چاړه نه ورکوي، پستر ګړون دی بل څوک شته نه چې چاکو ورکړي دې صحابي ته. وی خبرې درته کومه، چاکو مه راکوه خو نږدې راشه. نصیحت ورته شروع که، خوله یې پسته کړه، دا بې ادبي مه کوه، زما پیغمبر دی، زما پې زړه دردېږي. هغه بیا لګیا د خپله ګستاخي کوي. ورځ دوه درې په دې نرمۍ کې اوسه تېرې کړې، تر څو چې د ده لاس مبارک ته چاړه راورسېده. بیبي ته یې وویل دلته راشه چې راله، دا ړانده خو نو قوي مې په وجود کې په قابو کې راوسته او چاړه یې پکې واچوله، په دې خېټه کې داسې وشلوله، مرداره یې کړه. مدینې منورې یهودیانو جرګه جوړه کړه چې مونږ تا ته ټیکس درکوو او مونږ ستا سره چې کوم دی نو دلته یوه صلح کړې ده، مونږ ته به د دې زنانه بدل کې یو قصاص اخلي، ولې زمونږ زنانه وژلې شوې ده. لویه جرګه جوړه شوه، صحابه مرالل چې یوړون صحابي د رسول الله په غیرت باندې زنانه وژلې ده، اوس به دا قصاص کیږي، دا به پړسې کیږي، دې سره به څه کیږي. چې کله یې راوسته صحابي مبارک یې ودروي، دا تا وژلې ده؟ وی او ما وژلې ده. دا دې ولې مړه کړه؟ وی یا رسول الله علیه السلام ستا په ذات کې ګستاخي کړې ده، خبرې کړې، ما ورته څو شپې نصیحتونه هم کړي دي، نصیحت د پاسه به بیا بې ادبي کوله. حدیث مبارک کې راځي فاحضر دمها، رسول الله مبارک د جانب نه اعلان وشا چې څوک زما د محمدي مصطفی بې ادب او ګستاخ وي او هغه چا مردار که فاحضر دمها، د هغه وینه توی لاړه، د هغې بدل به زما په قانون کې څوک نه اخلي. زمان المصطفی صلی الله علیه وسلم کې واقعات دویم هم داسې راله. کعب بن اشرف سربرا و مالدار انسان، گستاخی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شروع کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس د صحابه کرامو کې اعلان کړي من لی بکعب بن اشرف، څوک زما د پاره دی قربانی ته تیار دی چې کعب بن اشرف ګستاخ دی، بې ادبه دی، او هغه نه سر قلم کی. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ پاسېده، یا رسول الله علیه السلام زه به یې مردار کم، خو که ما ته تاسو دومره اجازت وکئ چې زه هغه سره دا خپله خوله پسته کړم او چند الفاظ داسې وباسم د خولې نه چې زما زړه کې به ستاسو بې ادبي نه وي، خو هغه الفاظ به بظاهر د ادب الفاظ نه وي. رسول الله مبارک ورته وایي زما اجازت دی، څه الفاظ چې وایي وایا، خو خپل مقصد کې ځان کامیاب کا. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ را روان شه، کعب بن اشرف ته ماخوستن کې دروازه وټکوله، بهر ته هغه راغی. رسول الله مبارک نے یو عجیب تعبیر ورته کوي، وی هذا الرجل الذي عاهدنا معه، دا شخصیت چې موږ د هغه سره معاهده د بیعت کړې ده چې پناه به درکوو، ستا کومک به کوو، ستا دفاع به کوو. قد اعیانا، موږ یې په ستړتیا کې واچولو، لږې ورځې تیرې نه وي، دلته جهاد دی چنده راوړی، او دلته دا کار دی چنده راوړی، دلته دا فلانی مسکین صحابي دی چنده ورکوي، موږ یې ستړي کړي یو، تا ته رالم کله قرض را سره وکړي. کعب بن اشرف ورته وایي ما خو تاسو ته وی کنه چې د سره بیعت مه کوئ، دا به م نورم لګیا دی، ستړي به مو کي.
محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورته وایي کعب بن اشرف مونږ یو وعده ور سره کړې ده، بیعت مو کړی دی، اوس یې نشو ماتولی، خو که قرض را سره کې نو سراکا. وی زما پتا ادبار نشته دی، قرض کې را سره غاڼه سکیږ ده. وی سبا در سره غاڼه کم، وی بیبیان راولې ما سره دلته کې نه وای، سو پوری چې زما پیسې موروړې نه بیبي په دلته غاڼه. صحابي مبارک ورته وی چې دا خو ډیره د پیغور خبره ده، ته اجمل العرب، عربو کې خسته د جسم په لحاظ، زه خپله زنانه راولم ستا کور کې کینوم. وی ماشومان را سره جرګه کوي دلته غاڼه کینوي. نو ته به پیغور جوړ شي چې تاسو د هغه نیکه بچي چې په غلا او په قرض کې بچي غاڼه کړیو. وی توري اوس غره راوړی ما سره غاڼه کوي. وی دا دې سمه خبره وکړه، توري به درته راوړم تا سره به غاڼه کما، خو ټیم راکه چې کله راش. وی سبا ما خستن تراش سچ غواړي در بکم، توري نیزې ځان سره راوړ. دو مرګري نور ځان سره کړل، دواړه یې پوي کړل چې کار شوی دی. اسیم مونږ ته وایي توري راوړې، توري به راوړو ځان سره، خو یو چلو پراټ بور سره کوم چې دنه ډېره ښه خوشبویي ځي، عطر مږي، قیمتي خلق استعمالوي. زه به ورته ووایم ستا دا څومره ښایسته خوشبویي د سر نه روانه ده، دا سر دې ما ته رانږدو که چې زه لږ دا بوی کما، او چې کله ما یې سر بوی کو نو د سر نه به یې کلک ونیسم، نو تاسو به دا سټ قلم کوي. سبا ماخوستن چې رالل، دروازه یې وټکوله، دویم چت باندې کور دی، په پوړو را کوزیږي، نو بیبي ژوندۍ ده. دا زنانه یو عجیب قوم دی، دی کله کله یو آسماني غونډارې ولي داسې که نه، هغه رښتیا خیجي. بیا زنانه پې آواز کوي، مه کوزیږه موزه بار ته، د دې دروازې د ټکاري نه ما ته د وینو بوی راغی. اوس بزرګ هم نه ده، عجیبه خبرې وکړه او مکه شان په دې کې د وینو بوی جوړ شو. بیا د یو یهودي ښځه ده، مسلمان هم نه ده، او داسې خبره کوي. اصلي وجه زنانو کې دا ده، دا یو نیم خبره چې وکړي رښتیا خیجي، چې دوی کې کمال دا دی چې د کم چا په کور کې ټي وي نشته، او زنانه بازارونو ته ډېرې نه پرېږدي. نو دا زنانه د عمر په لحاظ معتکفینې وي. ما تعالی سره د دې جماعت کې پرده ته وکړو، معتکف شو که نه، سره د دې چې په سوونو خلک ګورو، خلک را ته راځي وو. د دوی اعتکاف زمونږ نه سخت دی، ځکه دې چار دیوالو کې داسې ماحول کې وي چې څوک ورته ځي راځي نه، ځان ته ناستې وي. نو زمونږ دا شیخان چې لس ورځې بعد راوځي نو اسمان ته ګوري که نه چې اعتکاف خلاص شو، د جبرائیل علیه السلام وحی ولې رانه وړله. نو په تمه خو وي که نه، د یو څه کرامت او د یو څه بزرګۍ تمه لري، او چې څوک ډېرې چیلې کوي نو هغه ته الله تعالی بعضې کرامات هم ورکړي. هغه یوه خبره کوي، هغه خبره بیا رښتیا خیجي. زنانه چې دا بعضې نیم خبره کوي رښتیا خیجي، د دې لویه وجه ګوښه نشیني ده، چار دیوالو کې محبوسیت او اعتکاف دی، او په هغې باندې خود به خود د نفس تزکیه راځي. که تاسو وګورئ زنانو کې نفسي خبرې کمی دي په مقابل د سړي کې. سړی چې ډېر م تزکیه د نفس شوي، د ده نه د خبرو په انداز او د مزل په قدم کې یو څه ناڅه کبر ښکاره کېږي. او که بهر کبر نه کوي نو کور کې په بیبي خو کبر کوي، یعنی خبره غټه غټه وایي ورته. او زنانه چې څومره م کبرجنه شي په مقابل د سړي کې عاجزه ده، کبر نشته ورکې. ولی دا کبر نفس خبیثه نه پیدا کېږي، او هغې د نفوسو په لحاظ معتکفین دي، د نفس صفایي پکې شته دی. وی د دې نه ما ته د وینو بوی راځي. وی نه دا خو زما هغه رضاعي رور دی، محمد بن مسلمه دی، چې راکوش شو، یوه توره ورسره ده او مقمره سپوږمۍ ده، شپه مقمره ده، نو دا توره داسې پړق وهي، چمک کوي. محمد بن مسلمه ورته وی دا څومره مزیداره توره در سره ده، یو باچا نوم یې واخیسته، وی د هغه ما ته ډالۍ کې رالیږلې ده.
دا تور راکه چې لګي وګورم. تور امته واخسته، هغې ته وکتل، لاس کې ونیو. دې سر نه دې څومره مزیداره خوشبویي روانه ده. وی دا خو زما دا بیبي چې دا په عربو کې سرداري کورنۍ نه ده، داسې و خوشبویي تیاری چې ډېر عجیبه وي. که خفه کېږي نه، دا سر دې لږ بوی کم. هغه چې سر ورته رانږدې که، د اعتماد د جوړولو دپاره ملګرو ته وایي تاسو هم لږ بوی کړئ، څومره مزیدار خوشبویي ترې روانه ده. هغه هم بوی که، نو په دویم ځل ورته وایي چې دا خوشبویي خو ډېره مزیداره وه، لږ رانږدو که سر. چا رانږدې دې سر نه یې ونیو. ملګري ته یې سټ دې ووهه، په دې شاته د دې ملا په دې توره باندې چې ووهه، نو سر یې ترې ناخوا ودنګه. زمانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې کفار څومره زیات دي، خو داسې مخفي طریقه باندې چې صحابه لیږلې شوي چې دا مردار کوي، دا هله لیږل شوي دي چې د چانه ګستاخي صادره شوي. چا چې د رسول الله مبارک په شان کې د ګستاخۍ اعلانات کړي دي، مبارک فیصله کړي ورشي سټ ته قلم وکړي. دغه وخت کې یو دویم کس پیدا شو، د هغه نوم ابو رافع. دته تجار اهل الحجاز ویلی شي. د حجاز او د حرمین او د عربو د علاقې هغه مشهور تجار دی. راغې جنکۍ یې پیدا کړې، ډمانې ګډولې وی، داسې سندرې د هغې پخلو کې کېښودې، شاعران یې پوه کړل چې داسې شعرونه وایي چې په هغې کې د رسول الله مبارک په ذات کې خبرې وکړي. معاذ الله. رسول الله مبارک ته اطلاع ملو شو، صحابه کرامو کې اعلان وکړ، من لی بی ابي رافع، څوک شته دی چې هغه زما د پاره قربانۍ ته تیار شي او ابو رافع مردار کی. محمد بن مسلمه چې کعب بن اشرف مردار کړیو، هغه د خزرج د قبیلې نو، او هغه زمانه کې خزرجیان او اوسیان دی به په خپلو کې داسې مقابله او په نیکۍ کې به یې مقابلې کولې. نو د اوس د قبیلې نه عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ پاسېد، یا رسول الله علیه السلام زه به لاړ شم. هغه را روان شه، اویا یا اتیا کیلومتره فاصله وه د خیبر په اړخ، او ابو رافع په یو کلي کې و، دای نه یو لویه قلعه تو شوې کې غټه دروازه وه، پیرداران یې لرل، په داخل کې ورسره اویا اتیا کورونه د خپل طبیعت ملګري وو. عبدالله بن عتیق رضی الله عنه فرمایي، دو درې ملګري مې چرته لرې پټ کېنول، او زرالم دې دروازې نه بهر، ماښام ټیم دی پټ شوما، سلار پیدا کم چې دې ته څنګه دننه شم. الله تعالی ورته اسباب برابر کړل، دروازه بنده شوې وه، او په دې اویا اتیا کورونو کې د یوې کورنۍ خر روک شوی و. دروازه یې بیرته کولو کړه او د خر پسې لټېدل. وی ما دروازې نه بهر په ځان باندې څادر واچو لکه سړی چې اودس ماتوي. هغې چې کله دننه کېدل نو آواز کوي، یا عبدالله، د ده نوم هم عبدالله دی، خو هغې ورته نوم نه اخلي، یعنې د الله بنده، دروازه بندېږي دننه راش. ما آواز ورکړه لږ صبر وکئ، څادر مې ځان نه تو که. هغې ویې ګنې د محلې څوک کس دی چې دننه لاړم، پیردار دروازه بنده کړه، داسې ته یو غوجل و، په هغې کې کړکۍ و، په هغې کې میخ و، او دا چابیان یې هلته وې ځان دې کړي. دی لاړم، هغه چابیان یې راواخېستې. کعب بن اشرف په یو کوڅه کې لار وه او په هغې کې شپږ دروازې لګېدلې وې. راتلم به هغه به مې کولاولي او دروازه به مې د شا د اړخه بندوله، که زه دا بېدینه وژنم او څوک امداد ته راځي چې څو امداد ته رارسېږي، ما به د ده کار کړی وي. په وړو باندې بره لاړم، ګرمي وه، دروازه کولو وه. آواز مې وکړه، یا ابا رافع، چې آواز یې راکړه، د تورې ګزار مې ورباندې داسې ونه که، بلکې په دې شکل مې داسې ووهه، سر یې تېرو، ما وی چې دې خېټه کې ولګي. هغه رانه بچ شو، خطاش.
زه بهر ته راووتم، آواز مې بدل که، بیا مې آواز ورکه چې آواز مې صحیح که نو دویم ګزار مې وکړه، بیا هم خطا ش او په دریم ګزار ولګېده پرېوته. وایي ما داسې زور ورباندې وکړه او د ملا د تیر چقاره مې واورېده او د دهشت او د رعب د وجې نه واپس مې رامنډه کړه. زما سوچ نه و چې دا به دویم چت دی، ما وی ګینې ځمکه ده، په دې پوړو کې ورغښتم، 2 ځایه مې خپه ماته شوه. یو حدیث روایت کې راځي چې خپه مې وخته نو یو ځای ماته شوې ده او یو ځای خپه ختلې ده. پټکۍ مې راواخیسته او د خپې نه مې تو که کلک کلک. بهر ته رالم ملګرو ته، ورته مې وویل چې وهلې مې دی، د مرګ پته نه لګي، تاسو ځئ لاړ شئ. رسول الله مبارک ته سلام ووایي، ورته ووایه چې عبدالله بن عتیق کوئی تر څو د مړي اعلان مې نه اورېدلی، بله شپه به ورته کوم. ملګري لاړل، هلته مې تیاره کې شپه تېره کړه. سبی وختي کې په دیوال د پاسه اعلان وشه، انعی ابا رافع، دا ابو رافع د مړي اعلان کوم چېرته مه ځئ. نو دی مبارک ویل تخپه خو مې ماته وه، څاروي رانه دوی بوتلل، او یا 80 کیلومتره فاصله وه. نو کنتو احجلو، نو ما حجل شروع که. حجل دی ته وی وخت په اوچته که او دویم خپه باندې ټوپونه وهه. نو کم خپه چې ما ته د هغه نشم لګولی، په دې بله خپه ټوپونه وهم روان یم. لږ مزل نه بعد چې خپې ته متوجه شم، ما بي علا چې ګورم په دې خپه کې مې درد نشته دی، د الله تعالی قدرت دی، هغه ما ته خپه جوړه شو، پې را روان شو. الله تعالی دا کرامت ورکا چې یو خو ما ته خپه باندې مزل شروع شو، درد ختم شو. دویم ورته د ځمکه الله تعالی را غونډه کړه. الله رب ذوالجلال کله کرامتن د ځمکه چاته را غونډوي، چاته دا زمانه را غونډوي، په لږ ټیم کې ډېر لوی کار وشي. رسول الله مبارک معراج په شپه چې دا دومره سفر کړی دی، هغې کې توی د مکان هم شته دی او توی د زمان هم شته دی. زمان هم الله تعالی را جمع کړي ورته، مکان یې ورته را غونډ کړی دی. داود علیه السلام روایت د بخاری شریف دی، کله به چې د زبور د تلاوت اراده وکړه، امر به وکړه چې آس راته زین کوي، برابرې کوي، نیمې دنیا بادشاه. څو به چې خادمانو په آس باندې زین تړه، په دې لږه صحنه کې به تمام د زبور شریف تلاوت د خلاص کړی. دا د کرامت، دا زمانه به معجزه وه، دا زمانه به ورته را غونډېده. چې مدینې منورې ته لا زما ملګري نه ورسېدلي، چې ما په لاره کې را لندې کړل، را قابو مې کړل، او چې کله را ورسېدم خپه مې بیا ماته ده او مغه درد بیا راغی. د رسول الله مبارک مخې ته مې خپه وغځوله او عرض مې وکړه یا رسول الله دا ماته ده او ختلې ده. رسول الله مبارک لاړې راواخیستې او زما د ماتې خپې نه یې تاوې کړې. قسم سره وایي چې زما خپه کې به علت او درد نه دی پیدا شوی، هغه الله تعالی شفا ورته ورکړه او شفایاب شو. دا ابو رافع چې ګوستاخو رسول الله مبارک په خپله پسې صحابه قتل ته لیږلي. کعب بن اشرف چې ګوستاخو رسول الله مبارک خپله ورپسې لیږلي. ډیر کافرانو دنیا کې چا پسې داسې نه دي شوي ته لاړ شه دا فلانی داسې مړ کړ. عبدالله ابن خطل یو کس راغی ایمان یې راوړه، بیا واپس لاړه، بې ادب او ګوستاخ شه. د ایمان د راوړو نه بعد یې ګوستاخي وکړه. 2 جنکۍ یې واخیستې ډمانې، هغې ته یې سندرو دپاره مجالس جوړول، شراب به یې تقسیم کړل. جنکیو ته به یې ویل پیسې در کومه، خو شرط دا دی چې تاسو په خپلو سندرو کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې سوای خبرې کوئ. کله چې د مکې معظمې د فتح ورځ راځي، رسول الله مبارک مسجد نبوي نه بار اعلان کوي او اعلان کې دا وایي چې مکه معظمه زما قومیان دي، قریشیان. څوک چې ما ته تسلیم شول ما ټولو ته عفه کړې ده. څو کسانو نمونه اخلي، یو پکې عبدالله ابن خطل یادی او وایي کده متعلق باستار الکعبه، کچرته د کعبې مبارک په غلاف کې ځان تاو کړی و،
سوال زاری او چغي وهلي بیا یې معاف نه کوي، سټ پرې کوي. همغه وا چې کله نبی علیہ السلام ورسېدا د کعبه په غلاف کې تو شوی وو. چا رسول الله مبارک ته ویل عبد الله بن خطل په کعبه غلاف کې تو شوی دی، وی فقتلوه مردار کوي راوینیو. او بیت الله شریف کې دننه دا کم زمزم چې نا چې مقام ابراهیم سره جوخت دلته وا په دغه ځای کې راونیو سټه ته قلم کا. نو معزز ګوستاخ رسول کاغذ میوي کاغه مسلمان وي د نبی علیہ السلام په زمانه کې سزا ورکړې شوې دي. او زمونږ هم دا مذهب دی که ذمیم ګوستاخي وکي خو په ګوستاخۍ کې مجاهر شي، یعنی جهرن وکي، نو دغه حکم با قتل وي او هغه انسان به واجب القتل وي، هغه به وجل کېږي.